په شمسي نظام کې یوه داسې سیاره شته چې نه پرې په اساني درېدای سي، نه پرې ګرځېدای سي او نه یې طوفانونه د انسان له تصور سره برابر دي. یوه نړۍ چې دومره لویه ده چې زموږ مځکه ورته د یوې وړې دانې په شان ښکاري. دا مشتري دی د شمسي نظام د سیارو باچا. ښه راغلاست، زه شکیب لبیب یم او تاسو ته د یوې نوې موضوع سره راغلی یم. مشتري د شمسي نظام تر ټولو لویه سیاره ده، دومره لویه چې له زرو څخه زیاتې ځمکې پکښې ځایېدای سي. خو د مشتري تر ټولو حیرانونکی راز د هغه ستر طوفانونه دي. ته پوهېږې په مشتري کې یو داسې طوفان شته چې سلګونه کاله کېږي روان دي او دومره لوی دي چې زموږ مځکه حتی پکښې ورکېدای سي. او مشتري یوه جامده سطحه نه لري. که ته مشتري ته سفر وکړې هلته به د ځمکې په شان سطحه ونه مومې، ځکه مشتري تر ډېره له ګازونو جوړ دی. هر څومره چې کښته لاړ سې فشار او تودوخه به زیاتیږي تر هغه وخته چې هر عادي شی به له منځه لاړ سي، خو بیا به هم ته یوه جامده سطحه پیدا نه کړې. مشتري لسګونه سپوږمۍ هم لري او ځینې یې دومره لوی دي چې د سیارو په شان ښکاري. په دې ستره سیاره کې د برېښناو او طوفانونو ځواک هم د ځمکې په پرتله څو چنده زیات دی. ښایي تر ټولو مهم حقیقت دا وي چې مشتري د خپل قوي جاذبهیي ځواک له امله ډېرې سرکشې ډبرې او خطرناک آسماني جسمونه ځان ته راجذبوي، او له همدې امله ځینې ساینسپوهان دا سیاره د شمسي نظام ساتونکی بولي. خو تر ټولو لویه معما چې لا حل شوې نه ده هغه دا ده چې د مشتري په ژورو کې څه پټ دي چې لا یې ساینسپوهان شا نه پرېږدي او پلټنې پرې کوي.